السلام علیکم ورحمت الله. هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن زموږ ستاسو د درس موضوع چې د هغه شیپ ده. موږ تاسو انسرټ ته راځو. په انسرټ کې به شیپ را خلاص کړو. په شیپ کې موږ تاسو کولی شو مختلف شکلونه رسم کړو. یوازې دا لومړنی یو چې دی دا د ټکسټ بوکس دی د خطه لپاره ده، او دا نور شیپونه زموږ ستاسو د عام استعمال لپاره دي. که څه هم موږ تاسو کولی شو پر دې باندې هم خط ولیکو، خو هغه ټکسټ بوکس هم یوازې خاص د خطه لپاره دی، د بل شي لپاره نه کارول کېږي. نو له دې شیپو څخه چې مو هر یو خوښ و همغه باندې کلیک کوو. کله چې مو کلیک کړئ هغه راخلاصوو. چې راخلاص مو کړئ اوس موږ تاسو د شیپ ټول تنظیمات دلته راخلاص موږ تاسو د شیپ فارمټ ټیب راخلاص کړو. دلته موږ تاسو په لومړي سر کې بیا همغه شیپونه لرو. له دې ځایه که مو نور شیپونه په کار یې هغه هم رسمولی شو. ایډیټ شیپ کې موږ تاسو کولی شو دا شیپ کې تغیرات راولو. لومړي سر کې موږ تاسو چینج شیپ لرو. په چینج شیپ کې دغه اوسنی راخیستل شوی شیپ کولی شو په بل شیپ باندې بدل کړو. هر شیپ باندې چې بدلوئ کلیک ورباندې وکوئ، ډایرکټ په همغه شیپ باندې بدل شي. او ایډیټ پوینټس کې کولی شو پر ځینو ساحو یې تغیرات راولو. کومې ساحې چې موږ غواړو نور یې تغییر کړو، له دې حالت څخه یې وباسو، نو موږ تاسو کولی شو له دې ځایه پر هغو ساحو باندې هم تغیرات راولو. هره ساحه چې تاسو خوښه وه هغه ساحه یې ورته تغیرولی شئ. روټر کنکشن لپاره به موږ تاسو یوارې شیپونه جوړ کړو. تاسو به راسئ دې ځای څخه موږ تاسو نیو ډراوینګ کانواس راخلاص کړو. کله چې مو دا راخلاص کړئ اتومات به موږ تاسو ته جوړ شي. اوس به راسو دوه شیپونه به دلته موږ تاسو رسم کړو. یو شیپ یوې خواته رسموو، بل شیپ بلې خواته رسموو. کله چې مو دوه شیپونه رسم کړو اوس موږ تاسو راځو دلته له دې ځای څخه دغه کنکشن لاینز کوم تاسو وینئ دغه راخلو. داسې مو کله راواخیستی دا اوس رسموو. ګورئ دا نښان چې دلته ورباندې ښکاره شو له دغه ځای چې رسموو بیا راځو دا بل شیپ ته. دا بل شیپ کې هم کله موږ تاسو دا نښانونه ښکاره شو بیا یې پرېږدو. اوس چې موږ تاسو دلته رالو دا مو جوړ کړئ، نو اوس موږ تاسو هرې خواته دا یو شیپ انتقالوو. دا کنکشن لاین خپله اتومات ورسره انتقالېږي. موږ تاسو کنکشن لاین جوړ شو، خو دا کنکشن لاین داسې ګورئ غټ شکل لري، ډېر اوږدوالی لري. نو موږ تاسو اوس دلته راځو او ریروټ کنکشن ورباندې کلیک کوو. کله چې ورباندې کلیک کړئ نو کنکشن لاین به ځان ته بله یو لاره پیدا کړي تر څو هغه لنډه لاره یي او لنډ سره وصل شي. که زه دا بیا راوړم دې خواته، ګورئ دې خواته مې وصل کړئ، دا کنکشن لاین ډېر اوږد دی. بیا موږ تاسو راځو دلته او ریروټ کنکشن ورباندې کلیک کوو. کله چې مو کلیک کړئ ډایرکټ به دا ځان لپاره لنډه لار پیدا کړي تر څو دا دوه شیپونه سره یو ځای کړي. همداسې ټکسټ بوکس یو ځل بیا راته راغلی دی. کولی شو ټکسټ بوکس راواخلو دلته یې رسم کړو تر څو بیا موږ تاسو خط پکښې کې ولیکو. ټکسټ بوکس وروسته دلته موږ تاسو ته د شیپ سټایلونه دي. له دې سټایلو څخه چې مو هر سټایل خوښ و موږ تاسو همغه پر شیپ باندې اپلای کولی شو. صرف هغه سټایل چې تاسو خوښ و هغه باندې کلیک وکوئ، ډایرکټ به پر شیپ باندې هغه اپلای شي. په شیپ فیل کې کولی شو د شیپ لپاره داخلي رنګ انتخاب کړو. کوم رنګ چې مو خوښ وي همغه رنګ دلته تاسو ورته انتخابولی شئ. که چیرې نو فیل کړو نو شیپ به هېڅ رنګ هم ونه لري. مور فیل کالرز کې موږ تاسو کولی شو په خپله خوښه رنګ ورته انتخاب کړو. په پکچر کې موږ تاسو کولی شو تصویر ورته راواخلو. اپلاین به ورباندې کلیک کړو تر څو موږ تاسو له خپل کمپیوټر څخه تصویر راواخلو. تاسو چې هر ځای تصویر ایښی نو هغلته به ورشئ او تصویر به انتخاب کړئ، بیا به انسرټ ورباندې کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ ډایرکټ به همغه تصویر ورته راشي. که مو تصویر نو خوښ ګریډینټ کې هم موږ تاسو کولی شو له دغو رنګو څخه استفاده وکړو. هر ډول رنګ چې تاسو خوښ یې هغه ورته راخلی شئ. او یا له دې څخه بغیر موږ تاسې له ټکسچر څخه استفاده کولی شو تر څو دا اوس راشي او دغه شیپ همغسې رنګ راته واخلي. په شیپ آوټلاین کې موږ تاسو کولی شو د شیپ دغه شاوخوا لیکه چې کومه ده دې تنظیمات ترسره کړو. لومړی یې رنګ ورته بدلوو. زه به یې د ساحه یو څه پراخه کړم تر څو تاسو ته ښه معلوم شي. اوس موږ تاسو راځو دلته رنګ ورته تغییروو. هر رنګ چې ستاسو خوښ وي همغه رنګ ورته انتخابولی شئ. که مو نه غوښتی نو آوټلاین ده په مور کلر کې په خپله خوښه رنګونه انتخابوو. په ویج کې موږ تاسو کولی شو دا ډبلوالی او پنډوالی ورته انتخاب کړو. په ډیسیج کې موږ تاسو کولی شو دلته نور سټایلونه هم ورباندې اپلای کړو تر څو ورباندې راشي. د اراز لپاره به تاسو خپل شکل انتخاب کړئ. موږ تاسو راځو دلته شیپ ته. په شیپ ته چې رالاس کله نو دغه شکلو څخه به یو شکل انتخاب کړئ. دا شکل چې مو انتخاب کړئ اوس به اراز خپله ورباندې فعاله شي. موږ تاسې به دا ډبلوالی یو څه ورکړو چې ښه معلوم شي او رنګ به هم ورته تغییر کړو تر څو پرې بیا ښه راته ښکاره شي. اوس موږ تاسې راځو دلته اراز ته. په اراز کې موږ تاسې کولی شئ دا تغییرات ورباندې راوړو. کوم ډول چې مو خوښ وي نو همغه رقم یې کلیک کړئ. دغه ستاسو د شیپ کې داخلي کومې لیکې چې دي دا په هغه شکل سره درته جوړې شي. افیکټس کې موږ تاسو کولی شو لکه تصویر باندې چې مو کوم تغییرات اپلای کول دلته مو همغه تغییرات ټوله پر شیپ باندې اپلای کړو. که چیرې سایه ده یا انعکاس ده ورسره همداسې دغه شاوخوا چې په رنګ باندې د ساحې ورسره راشي او یا سافټ ایج دی چې دا یوازې تصویر منځ به ښکارېږي نوره ساحه نه ښکارېږي، یا باول شکلونه دي او یا 3D شکلونه دي. هغه شکلونه دي چې موږ تاسې په پکچر کې ویلي وو همغه تغییرات ټول پر شیپ باندې هم ورسره راوړلی شي. دا وروستني تنظیمات چې دي دا ټول یوازې د خطه لپاره دي. که چیرې موږ تاسې راسو په شیپ کې خط ولیکو نو د شیپ په خطه باندې دا تغییرات اپلای کولی شو. خط انتخابوو. راځو له دې ځایه ګورو کوم ډول د خطه ډیزاین چې مو خوښ شي همغه ورته انتخابولی شئ. دا ټول تنظیمات په هوم ټیب کې چې موږ تاسې کوم درس ویلی وو دغه فونټ ټرایبون کې د دغه سره یو رقم دي. که دلته یې که هلته یې د هوم ټیب داسې وو هغه عام دي د ټولو لپاره دي. خو دا د شیپ ټیب داسې کوم تنظیمات دي دا یوازې د شیپ داخل د خطه لپاره دي.
نو دلته موږ تاسو د خط ډیزاین انتخابو، په شیپ فیل کې داخلي رنګ ورته انتخابو چې موضوع یې مخکې هم تکراري راغلې ده، او په آوټلاین کې د شاوخوا کومه لیکه چې ورباندې دغه ورته انتخابو، او له دې ځای څخه موږ تاسې سایه ورکوو یا انعکاس ورکوو یا دغه شاوخوا رنګ ورسره ادا ورکوو، باول شکلونه دي 3D شکلونه دي، دا ټول ورته ورکولی شو. یوازې جلاوالی چې له هغو سره دی، جلاوالی یوازې په دغه ټرانسفرم کې دی. په ټرانسفرم کې بیا موږ تاسې د خط نور مختلف شکلونه لرو، هر شکل چې مو خوښ وي هغه موږ تاسې ورته انتخابولی شو، تر څو دا زموږ ستاسې د شیپ داخلي کوم خط څه دی دا په هغه شکل سره راته جوړ شي. ټکسټ ډایرکشن کې موږ تاسې کولی شو د خط ډایرکشن ور بدل کړو، خط وڅرخوو، خط به بیا له یو خوا څخه بلې خوا ته موږ تاسې درې طرفه څرخولی شو. لومړی له چپه طرف څخه راسته طرف ته ده، دوهم له لوړ طرف څخه لاندې خوا ته ده، او درېیم بیا له لاندې خوا څخه لوړ طرف ته خط لیکل شوی ده. همداسې که په پښتو کې پکسي کې هغه بیا له راسته طرف څخه چپه طرف ته وي. الاین ټکسټ کې موږ تاسې کولی شو ورته انتخاب کړو چې دا خط د شیپ په کومه برخه کې راشي. زه به لومړی دا خط یو ځل ساده کړم تر څو پرې راته معلوم شي. اوس موږ تاسې ورته وایو چې دا خط د شیپ په کومه برخه کې راشي، نو راځو هغه میډل کې انتخاب کړو، د شیپ په منځ کې به وي. همداسې بټم کې انتخاب کړو، د شیپ په وروستۍ برخه کې به وي. په هره برخه کې ستاسو خوښ په هغه برخه کې خط راوستلی شي. کریټ لینک کې موږ تاسې کولی شو دوه شیپونه سره لینک کړو، یو شیپ دا د جوړ شوی، دوهم شیپ باندې زه دلته راسته کلیک کوم او ټکسټ یې کوم تر څو پرې دام د خط لپاره جوړ شي. اوس په دې شیپ کې درېږم او کریټ لینک ورته کلیک کوم. کریټ لینک چې مې کله کلیک کړی پر دې دوهم شیپ باندې کلیک کوم، دلته چې مې کله کلیک وکړی اوس دا دوه شیپونه سره لینک شو. اوس که چیرې په دې یوه شیپ کې خط زیاتېږي، دا یو شیپ له خطه غټېږي، نو دا خط په اتومات ډول انتقالېږي دا بل شیپ ته. زه به یو وار دا خطه رنګ ورته سپین کړم تر څو تاسې یې ووینئ چې په دا بل شیپ کې هم هغه خط ورسره راغلی ده. اوس دلته ښکارېږي چې هغه دوهم شیپ ته هم دا خط ورسره انتقال شوی ده او دلته هم ورسره راغلی ده. کله چې دا لومړی شیپ له خطه ډک شي نو ډایرکټ به خط راځي همدغه دوهم شیپ کې بیا درته لیکل کېږي. پوزیشن راپ ټکسټ همداسې دا نور ټول تنظیمات دا همغه د تصویر تنظیمات دي څنګه چې موږ تاسو په تصویر کې ویلي وو. نو که چیرې غواړئ سره تکرار یې کړئ همغه د تصویر د تنظیماتو ویډیو وګورئ، هغلته انشاءالله ټول ویل شوي دي، بل ځل ویلو ضرورت یې نشته. نو پر همدې ځای باندې درس پای ته رسوو، تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم. ښې چارې.